سلامونه او نیکی هیلې دوستانو، څنګه یې تاسو؟ امید لرم چې تاسو ټول بخیر یو. زه دا وخت په یو ایرپورټ کې ناست یم. دلته یو ملک دی په افریقا کې، د دې نوم دی روانډا. په روانډا کې زه په دې ایرپورټ کې ناست یم او زما بل فلایټ دی، زه روان یم کینیا نیروبي ته. او ډېرې ورځې وشوې چې په دې چینل باندې څه ویډیو نه ده راغلی، نو هغې وجه دا ده چې اوس ما دا ټور مکمل کو. 4 ملکونو والا ټور، یو ملک لا پاتې دی. نو زه د افریقې په ټور راغلی وم، ساوت افریقا، روانډا، یوګنډا وغیره. نو اوس دا ټور ختمېدو والا دی، نو زه به اوس 4 ویډیوز را روانې دي پښتو کې ښې مزېدارې. او دا ویډیوز د دې لپاره جوړوم چې ما تاسو ته زه اطلاع درکوم چې زه چېرته یم، او پښتو کې به زه ویډیوز بالکل جوړوم، مطلب نورې به هم جوړوم. او تاسو ډېره زیاته مننه چې تاسو دا چینل سبسکرایب کو. زمونږ 1000 سبسکرایبرز پوره شو په دې چینل باندې. نو دا بس یو وړه شانته خوشحالي ده. نو ما چې موږ او تاسو ټول لکه ولمانځو، نو بیا د دې نه بعد ماته امید ده چې 10,000 وشي، بیا به 1 لک شي. پښتانه به دا چینل خوښوي او ګوري به، او زه به د پښتنو سره ښه معلومات او ښه ویډیوګانې شیر کوم د چکر، چې پښتانه هم د چا نه کم نه دي، او پښتانه هم چکر والي شي، ټوله دنیا کتلی شي، او خپل نورو پښتنو سره به زه میلاویږم، هغې سره به ګپ شپ ولګوم. نو امید ده تاسو ټول به ښه یو. او دا ویډیو چې کوم دی زه ایډیټ کوم، را ایډیټ کوم، نو بس ډایرکټ یې اپلوډ کوم د خپل چینل ته، او تاسو دا وګورئ او را روان ویډیو ته انتظار وباسئ. بس لږ ټایم کې نورې ویډیو را روانې دي. ډېره مننه، په مخه میلاویږو بیا بله ویډیو کې.